پښتو تلویزیون محترمو کارکنانو دا چې تګاو ته تشریف راوړی دی د دوی په اجازه او د ګرانو شاګردانو په اجازه غواړم یو لنډې څو مختصرې خبرې تاسو ته وکړم. ورزش د صحت دپاره فایدهمنه شی ده. نو د ګرانو مسؤلینو څخه مې دا خواهش دی چې جناب ولسوال صاحب او همداسې نور اجرایه قوې څخه چې دغه سټیډیم ورزشي موږ ته د دغه مکتب آخر سره پورې دا رهایشي کورونه پرې نه دي او دغه ساحه لږ پراخه کړي. دا ځای د ډېر د تعصب دی چې زموږ میدان تر اوسه پورې په تیږو کې پاتې دی، حتی یو چمن هم نه لري. نو د دوی څخه مې دا خواهش دی چې لږ توجه د مقاماتو جلب کړي او د ورزش په باره کې چې موږ ته دغه یو سټیډیم جوړ کړي. پروګرام په دې برخه کې د تګاب ولسوالۍ محترم ولسوال صاحب نه په ډېره محترمانه سره خواهش کوو چې په څو مختصرو ویناو باندې زموږ دغه پروګرام تابان د رخشان او نورباران وګرځوي. محترم ولسوال صاحب کله مینه میدان ګټي او کله کینه، خو بیا هم دواړه یو ځای موجود دي چې دوستي او دښمني زیږوي. که په ژوند کې مینه او کینه نه وي، زما په نظر یا خو ژوند نه دی، که ژوند وي نو بېمزې به وي. لکه یو شاعر وایي بې مینې ژوند راته څه داسې بېنمکه ښکاري لکه د کلي د بالک نه چې خاني لاړه شي. نو دغه مینه چې محترم حشمت الله جان درلودله د ځوانانو د اتحادیې رئیس او دا شازلمیان سره اتحاد کړی، په یووالي یې کړل، حتی د تګاب په ولسوالي کې د لوبې دپاره آماده کړل. زه د ده نه ډېره مننه کوم. او په دویمه مرحله کې پښتو ټلویزیون د کارکوونکو نه چې دا زموږ غږ ټولې نړۍ ته رسوي ډېره مننه کوم. د فوټبال خو ډېر خوند وکړ، داسې خوند یې وکړ چې مه کوه پوښتنه. خو یوه خبره وه، خبره دا وه که نه چې دغه ټیمونه لږ نظم و ډسپلین یې لږ اخوا خوا نه دا خو داسې دی چې وایي نوی کور او نوی ژوند. آفرین آفرین. ښه خبره داسې ده که نه هغه څنګه چې دوی نوي دې لوبې ته رادنګلي دي. دوی لپاره لازمه دا ده که نه چې داسې یو ښه کوچ وي، علاوه له دې نه دغه ترینر چې ورته وایي که نه، علاوه له دې نه دغه انګړ کې ورته لږ دغه د چمن بزغلی وشیندل شي که نه، اخوا ته او دې خوا ته دا منظم دغه د ناستې پاستې ځای ورته را د لیدونکو دپاره هو که نه دغه سټیډیوم کې د بازیګرانو سره یو ځای ناست دي، بیا د هغه به څه فرق شي. در وخت چې ګولي کې د لیدونکي به په دغه خوله ولي. بلکل. او دا میدان هم ډېر ورکوټی ده، ډېر ورکی دی که نه، ساحه ذات زیاته بلکل د غره لمن ده. کېدای شي دا ساحه پراخه شي که نه. اوس ګوره که دی باندې دی داسې یو کار وکړي چې دغه میدان لږ غټ کړي، په بل بخش کې اوس د کرکټ لوبه هم شروع کېږي. بلکل. په څنګ کې یو بل ټیم دی چې د والیبال دی، نو دا ټول چې د یو ځای نه استفاده وکړي دا به بیا دوی ته ستونزه نه وي. خامخا ستونزه ده. داسې کار نه کوو چې وخېږو پاس فضا ته که نه او سیده لاړ شو ولایت ته چې د مشر نه پوښتنه وکړو که نه چې دوی څومره بیا رغونه کړې ده او څومره پلان کې ده چې بیا به رغونه کوي که نه، څنګه چې نور پرمختګ وکړي. بلکل. ورځو ورپسې بس نو خپې سپکوه. یاره وایم چې دا تیاره ګرمه وي که نه سخت خوند کوي. ځان ټینګ که. که د اجازه یې چې د ځمکې نه لږ لوړ شو که نه، کوم ځای کې مخالفي نه وي په کوم توپ ونولي. هله هغلته ګورئ والله ورېځې خو هم له غرونه اخوا او دې خوا ته را چاپېرې شوي دي. خمبیره نه شو چېره. احتیاط کوه ښه چې د کوم غره سره ونه خرابوې. نه 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 نه. پرېږده چې ورته ویده شم.
وده نشه پام کوا څه کې هلکه به دې ډار کړم او چې دلته به په غره ووځي دا خو دا وانه پرېږده چې درنه خلاص شم خلاص شم وای که ته ما نه خلاص شي خو زه به تا نه خلاص شم و ده ځکه یوازې نه یې دې ته وامه نه رانه خلاصېږي نه رانه خلاصېږي هغه ده نو ولایت ته راورسېدو هلکه ولایت نه لږ وړاندې دغلته یوه پایه د برق ده دغه سیل درته نه کوم د دې ته دغه پایه چې ده که نه دغه پایه څنګه دغه نورې پایې خو نه ښکاري او دغه یوه دانه ښکاري دا خو داسې ده خټکیه چې دا د دېرش کاله د مخه دغه پایه دلته ده ورته ودرېږه دا تیاره ورته ودرېږه همدلته یې ودروه تیږه خو ورته کېنده تیارې ته نه هوا کې تیږه څنګه دي خو باندې خامه دا پایه چې ده که نه دا پایه چې ده دا د دېرش کاله د مخې ده چې د نغلو بند نه د ګلبهار ته د نساجي دپاره برق تېر شوی و نو دا څنګه دغه نورې پایې نه وې په دې لاره کې او دا یوه پایه وه دا خو داسې ده چې دغه نورې خو دغه ځوانانو نوشي جان کړلې هغه ځوانان کباړي ځوانان کباړي ځوانانو په پاپړو یې ورکړې او دغه سړی چې دی د ډېر ډبول ډېر وهلو خوړه بندیخانې یې تېرې کړې خو ویې ویلې چې یو نټ به زما نه څوک خلاص نه کړي دا یو ملي سرمایه ده تر اوسه یې وساتله په خپل مټه واه څونه وهل به بېچاره خوړلي یاره که د وهلو نقل درته وکړي نو د تیارې نه ځان غورځوې راځه چې لاړ شو که نه چې هسې نه مونږ وهلو او فکر لیدی لاندې ګوره توره ښایسته پول جوړ شوی بالکل دا دغه د تپی احمد بیګ ساحه ده د نجراب ولسوالۍ مربوط دی او دلته د افغاني او د نجراب سیمه یعنې تګاب ننګرهار دغه عمومي لارې سره وصله کړې ده دغه پله په هغه باندې دا اوس جوړ شوی دا پول جوړ شوی دی او دلته چې کله به سیلاب راغی نو د هغې خوا مسافر به هغه خوا پاتې و د دې خوا به ده خوا پاتې و والا بس تر څو چې به په سرحد کې اوبه کمې نه شوې نو دا موټر به هم دلته ولاړ و ښه راځه چې ته لاړ شو نو راځه چې ته پرې وستا رانه اوبه یې نه څي بالکل دغه د ولایت سیمه ډېره ښایسته نه ښکاري او ډېره ګڼه ګوڼه هم پکې ده ابادي پکې ډېره شوې ده زوروره تازه داسې تعمیرونه هر څه خو ښکاري راځه چې ورشو ورځه پرې نه تیارې کې نه ولسې لکه احتیاط کوه چې دا زړه مې ګاډ ورشي نه ورخطا کېږم ځان یې کلک کړه خیر که ته خطا شو خیر دی خو چې ما خطا مې کې ځکه چې بیا د ده فکر کوم چې ښاروالۍ ډېره ضعیفه ده د تا په راټولولو بم یو کال تېروي که نه زه به مچانو خوړلی یم خو ته به رابلې موټر راوړي بالکل لا د خبردار خپرونې ډېرو قدمونو لیدونکو سلامونه تاسو چې همدا اوس مونږ ګورئ دا د کاپیسا ولایت د ولایت دفتر ده